کوم د الله د لوی نوم نه چې بخښونکی او مهربان دی. ډېرو محترمو حاضرینو، شاعرانو، ادیبانو، د قلم قبیلې ملګرو ټول په خیر علی پروګرام شروع کوو. او لکه څنګه چې موږ مسلمانان جرګه کوو، مرکه کوو، سفار شروع کوو، نو د قرآن کریم د تلاوت نه شروع کوو. د تلاوت لپاره عارف حسین سے تخواست کوم چې راشي او د قرآن کریم تلاوت وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار سجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا